منگ بانے خلق اعتراض کی تاوس تسبیح اڑاوئی منگو یاو وَإِنَّكُمْ تَعُدُّونَ عَلَى اللَّهِ تاسو خلق اللہ بانے شمیر کوئی 500 کرتا میں یا اللہ آیات کڑے زر کرتا میں اللہ آیات کڑے ستا پا نبی بانے میں 500 کرت نو اللہ سر حساب کے نظمونگ علماء جواب کئینا انما نعد للہ دا اللہ دا پار شمیر کو اللہ دا پار اے رب زمان بانی دمر احسانات اکڑا گورا 500 کرتا دا درود شریف توفیق دراک بانتا ہوئی اللہ بانی شمیر نکو نو دا عباداتو کی دا شمیر خبری نی دی گورے عباداتو کی دا زرد اخلاص خبری تب اوڑو کی عملو کی خواہی کہ با اخلاص سمڑیری اللہ بدا نرازاش تب دیر عملو کی اے کہ با اخلاص نہیں کل دیر عملو کی کہ اخلاص کل لگ عملو کی دخپل زڑا کے 100 کمرونو کانٹرول کے ساتھی کہ دے یو رکات موس کئی تا یقینو کہ اللہ و پدی تیرازی کیے گی معمولی سی زبانے زمان علماء یہ اعتراض کئی نبی علیہ السلام فرمائے کہ سوک سیو کرتا سبحان اللہ ہوئی اللہ پاک ورطا جنت کی یو نہ لگئی سل کالا عربی استمنڈ ہوئی سورہ نش ختمون دا دا جنت داولی تمرا ارزان دی فیو سبحان اللہ ویلے کی نو پا سبحان اللہ نہ ملاوی گی گردایات ساتھائیں سبحان اللہ چی دا کمی خلین روزی دا اغی خلین لان دی گس طرف تا دا گسی سینے دو گوتے لان دی دل تا زڑا دے اگا سبحان اللہ چی کم اخلاص دا پاس پروت تے کہ اگا اخلاص دیرون دمر ون ملاوی گی گورے دا خبر دا اخلاص تا سمر دا اخلاص سیواو دمر اللہ پاک تالا سیزون در کئی نو خبر دا شمیر ندا خبر رونو دا دن پدرک دا اخلاص تا نو کل کل اللہ پاک دا مسلمان نا پا معمولی عمل بانے رازش دی مفسرینو کی یو مفسر دے امام رازی رحمہ اللہ نم دے اچھا وفات سے چاپا خوب کی ولیدہ ورطاوی سا معاملہ وشوا ویزا اللہ پاک زان تاو درولم راتوی چه اے فخر الدین رازی تلما علمم دیر در کرم عقل دم زبردستو زوانی او صحت تم زبردستو دارا تو آیا کہ دخپل نفس خلاف او زما در ازاد پار دی سکڑی ما ورطوی زما رب کتابون ملی کری وی اللہ فرمیل منظور ندی داستا دا نفس تقاضا و چیزو دا یولی مصنف جوڑ ما وی یا اللہ دیر شکالا می روجنی ولی دا اللہ وی منظور ندا داستا دا نفس تقاضا و چیزو دی اروخ روجہ دارم یا اللہ دیر زر اشرفی پیسے مستا پلارا کی خرچ کری اللہ وی منظوری ندی داستا دا نفس تقاضا و چیزو دی یولی سخیشم اوی چی اللہ نور خما سر سنشتے بس حلاکا شو وی اللہ پاک راتوی چی تا یو کار کنے خطانا یہ دے او پا اغا عمل باندے ما تبخلے یو رستا لکل کل مخ کے وپدے قلمون بانی لکل کے دا تا لکل کل او ستا دا قلم سکی سر صحیح پرتاوا او یو مچ راغے اگر پدی صحیح بانے کے ناسے دا اس تا نفس تقاضا دا دا چٹے مڈیر دے مٹ سوک سکئی خطاوی چے نا دا زما دا رب یو مخلوق دے تا ورطا پن ادرو چے مچ خڑوب شا او تن دے ختم شنو تا قلم روان کا اے امام رازی تمام صرف پدی یو مچ پا خڑوبولو معاف کرے گورا غی که دومره اخلاصو ذکر چه تا قلم روان کرده ده و مشت خروبه نه ده نه پلار خبر ده نه ده نه رور خبر ده نه ده نه بی بی خبر ده نه پکی ریاشتا
دا ستا او د رب ځان له یو پټه معامله ده، وی په دې مې معاف کړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق. تاسو مخلوق کے فکر کوئی خو خالق کے فکر مه کوئی. ولی د انسان فطرتی عقل د خپل رب د کنی او د ذات نه قاصر دی او عاجز دی او داغي ادراک نشي کوله. د دیو جن صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله اور توئی قربان زمون په لړ کې داسې خبرې تیریږي کاغه په خلبانه وکونو د ایمان نه خلاصيږي. نو قربان دې سره سوکو حضور فرمایل دا تاسو د ایمان نه خدا. شیطان په هغه زړه باندې حمله کوي چې کم کې ایمان پروتي. غل هغه کور ته ځي چې په کم کور کې قیمتي سامان پروتي. نو چې شیطان ستاسو زړه ته راځي او داسې خبرې ستاسو زړه ته اچي نو پته ولګېدل چې ستاسو په زړه کې ایمان دی. او بل حدیث کې حضور فرمایي کله کله شیطان انسان تراشی ورته وایي تارا ته وایا چې ته چا پیدا کړې، ستا خالق څوک دی؟ ته ورته وایې زما خالق خو الله دی. نو بیا تا ته وایي چې الله چا پیدا کړی دی؟ نو حضور فرمایي چې داسې حد ته او رسولي نو بیا پناه وغواړه په الله پاک سره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا. شیطان خو دې د ایمان نه خلاصي، ته د الله پاک د ذات کنه او د الله پاک د ذات معلومات چرته کولې شي. د دې وجه نارونو زمونږ د استادو په اطرافو کې داسې خلک پیدا دي چې هغه د الله په ذات کې فکر کوي. کله به درته وایي الله پاک سترګې لري، درې سترګې دي. کله به درته وایي الله مخ لري، کله به درته وایي الله لاسونه لري، کله به درته وایي الله خپې لري. یو لیکلی دي چې الله پاک یو باغ کې ناست دی او باغ کې یو تخت دی هغه ته عرش وایي. الله پاک پاغه تخت ناست دی او خپې را ځوړندې کړې دي، نو خپو ته یو کرسی لګېدلې ده هغه ته کرسی وایي چې کوم قرآن کریم ذکر کړی ده. نو دا خپې په کرسی لاندې ایښې وي او په خپله په عرش ناست دی. رو دا ټولې خبرې د هلاکت دي. د انسان فطرتي عقل د ځان نه دی خبر. مونږ او تاسو د خپل ځان نه یو خبر. زمونږ په دې خېټه کې څه دي، خوراک مو کدی نه څه جوړ شو. ما ته یو سړی وی د کعبه مبارک دا رنگ تور دی که سپین دی او که زیړ دی او که شین دی؟ میں تور دی. ما ته وی ولی تور دی؟ نو هغه ټایم کې ما ته معلومات نه او د شریعت او د دین مسله ده چې یو مسله نه درځي نو د ځان نه به نه کې وی نه راځي دی که څه خبره ده. امام مالک رحمه الله نه علماء د سلويختو مسلو تپوسو کو شپږ دیرش مسائلو کې ورته وی مال نه راځي. اکثر فتنه دې نه جوړيږي. ما تخپل نفس وی تعالی نم درځي خو شو شادي خرابيږي دته د ځان نه مسله وکا. دا خود دین سره خیانت ته. ما مال نه راځي دا دومره کتابونه دی ویلي دي. ما وی کتابونه پانی ډیری دی او کستا د ګيري وخت ډیر دی. وی د کتابونو پانی ډیری دی نو مې ستا ګیره کې سو وخت دی. دا درځي دلا سلويخ کال اوسو چې ګیره ګرځي او تانه دي شمارلی. د انسان خدغه فکر دی د خپل سر د وختو شمیر ورته نه ورځي نه ته خبر. د بریتونو د روزو د ګيري
نو چې د دې ځان نه خبر نو خالق نه به خبر شي. نورونو دا یو دوکه ده، شیطان انسان دوکه کوي او د شیطان وس دا دی چې مسلمان د جنت تلاړ نشي. خلاصه دا ده چې الله پاک انتهایی بلندی کې دی، هغه کې د انسان عقل، د انسان علم، د انسان حواس د الله په ذات کې کار نه کوي. بره ده، بره معنا مرتبه اوچته ده. انسان په انتهایی سفل کې دی. د انسان نه په کائناتو کې کمزور مخلوق نشته. د اسی وای ز پهلوانم، د اسی وای زما مخ کې سو خبري نشي کوله، د اسی وای ز خانم، د اسی وای ما کې طاقت ته، د اسی وای ما کې عقل او علم ده، د اسی وای ما دومره تعلیم کړی ده، د اسی وای چې زه دومره هوښیارم. د انسان نه په تمامو کائناتو کې کمزور مخلوق شته نه. انسان په انتهایی سفل کې دی، ښکتوالی کې دی. انسان ورونو د میګینم کمزور دی. انسان خو په میګي خپک دی کنه، زمانه دا ما تسوي خدای قمقلتوب دی. ګورئ که میګي چاله ټاک ورکنو الله ته تپوس نه کوي، او کتا په میګي خپکی خونو الله دنه تپوس کوي. انسان د میګینم کمزور دی. ولی دا د انسان قوت او کمزوری دا په احتیاج معلومیږي. ګوره موږ او تاسو معاشره کې کمزور سړی چاته وایو؟ هغه چاته وایو چې ګاډي نه لري، پتک کې ګاډي ته بل ته محتاج ای، په خوراک کې بل ته محتاج ای، په سکاک کې بل ته محتاج ای، په کور کې بل ته محتاج ای، په جامو کې بل ته محتاج ای، په دیاړۍ کې بل ته محتاج ای. مونږ الکه د سره امدادو کدا کمزورې سړی دی. زمونږ د استاد محاوره دا ده. نو د انسان کمزورتیا او قوت دا د احتیاج په کمی او په زیاتوالی معلومیږي. په کائناتو کې انسان کې څومره محتاج دی، دومره قسم دی که میګې بھی ګوره. انسان چې کله ګرمي پی راشي دی پکی ته محتاج دی، میګې نه. دی ایر کنډیشن ته محتاج دی، میګې نه. دی یخو اوبو ته محتاج دی، میګې نه. د ګرمي ډیره کیږي، د میګي نه کیږي. دی چې خار ته ځینو ګاډي ته محتاج دی، میګې نه. جمع راشي انسان گرمایش ته محتاج دی، میګې نه. کوټ ته محتاج دی، صادر ته محتاج دی، بنین ته محتاج دی. گرم سیزونه اسباب به برابرای، ټیم په ټیم به دته خوراک ورکې. که دته صرف ترکاری ورکې کاری نه کیږي، صرف روټۍ ورکې کاری نه کیږي، صرف چای ورکې کاری نه کیږي. د انسان ضروریات ډیر دي او د میګي ضروریات نشته. وره نو د انسان کمزوری په حاجاتو ده. موږ او تاسو اصل کې خپل حقیقت نه پیژندل. که عمر بقاو کړی یو ورځ به درته دا انسان اوس پړم چې دا څه شی دی. نو انسان انتہائی کمزور ہے دے. رب کائنات انتہائی قوت کے دے، انتہائی بلندی کے دے. انسان انتہائی سفل کے دے، قطع دے. اس پمیس کے رابطہ پکار دا. اللہ پاک انتہائی بلندی کے دے. اللہ خوشحال دے اڑو خفقی گی نا. اللہ غنی دے مالدار دے اڑو فقیری گی نا. اللہ جوندے دے اڑو مڑکی گی نا. اللہ صحت والا دے اڑو بیماری گی نا. اللہ خوشحال دے خفگان پہ ناراضی. اللہ دمر مستقل لے چھ بچی تا محتاج نہ دے، بی بی تا محتاج نہ دے، کرسی تا محتاج نہ دے، تخت تا محتاج نہ دے، خوراک تا محتاج نہ دے، پلار تا محتاج نہ دے، رور تا محتاج نہ دے، قبیلی تا محتاج نہ دے. انسان دی ہر ستا محتاج دے. نو دا اغلوی ذات چی انتہائی بلندی کے دے، کمزور مخلوق چی انتہائی سفل کے دے، واللہ تگران دے. رونو دا اللہ پاک دا بندہ سر ډیر مینه ده.
بنده ما پیدا کړ انتهایی سفل کې، ز هغه ذات يم چې انتهایی بلندۍ د مرتبه کې يم، خراته ګران نو ما ترازا. ما په خبره خو پیږي کنه، انسان ته الله پاک وایي ما ترازا، ففروا الى الله، ما ترو تختا، که خفه شوی نو ما ترو تختا، خوشحالی به ما ته چې څومره ما ته نږدې کېږي درته میلاو بشي. غریب شوی ما ترو تختا، محتاج شوی ما ترو تختا، بیمار شوی ما ترو تختا، تکلیف درته میلاو شه ما ترو تختا، کاروبار کې د فرق ما ترو تختا، زمینداری کې د فرق ما ترو تختا، نوکری درته نه ملاوېده ما ترو تختا، رزق درته نه ملاوېده ما ترو تختا. زه هغه ذات یم چې ما سره هر څه ملاوېږي. او دومره کمال کی دي چې زه ورته محتاج نه یم، او څوک چې مال راځي نو زه ورته خپل رنګ ورکوم. الله پاک ته چې څوک نږدې کېږي الله ورته خپل، الله ته نه جوړېږي. ګور دا یاد ساتئ، ځکه فاصله ډېره سیوا ده. مخلوق چې څومره مخواریو کې خالق ته نه جوړي، خو نږدېکت کې کمال دا دی چې هغه فیضان او رنګ ورکوي. الله خوشحاله دی نو چې ته الله ته روان شي نو تا باندې د خوشحالۍ فیضان شروع شي، نو ته به هم نه خفه کېږې. الله مالدار دی او غني دی نو ته به مالدار شي. الله چاته محتاج نه دی نو ستا احتیاج به ختم شي. ورونو د اسلام او د اعمالو مقصد دا دی چې په دې عمل باندې سره الله ته نږدې کېږي. موږ تاسو چې مونځ کوو ناول کوم نو چوکو نو بیا ټوپۍ پختر کېدو، یا الحمدلله زه مونځ کوم، وګوره مونځم کوم او زکاتم ورکوم او حجم کوم او روژم کوم نیسم، وګوره الله زما کار نه برابري. زمونږ او ستاسو نظر کې دا دی چې دا مونږ ته الله احسان اړو، داسې خو نه ده. دا الله احسان به منو. الله توفیق راکه مونځم وکړه، الله توفیق راکه چاراندام وکړه، الله توفیق راکه روژه مونیوه، الله توفیق راکه حجم وکړه، الله توفیق راکه ذکر وکړه. د رب کائنات احسان به منې. خدایا په ډېر مخلوقات کې دي او زه دې روچت کړم او جومات کې دې کېنولم، زه دې روچت کړم روژهدار دې کړم، زه دې روژت کړم ذاکر دې کړم. خدای دا خو ستا مهربانیانې دي، که ستا مینه نه وی زه به د عامو خلکو غوندې ګرځېدم. نو عبادات و اعمالو کی کمال دادے سڑے اللہ ته نږدې کېږي. نو الله ته روان شي، الله ته روان شي. مونږ کې 15 وخته الله ته روان شي، زکات ورکې، روزه نیسي، حج کې، ذکر کې روان بشي. بس څومره چې برزي دي ته سیر الله وای، دومره به حاجات کمیږي. ګورئ دومره به لوګه ختميږي، ځکه الله پاک وګې نه دی کنه. دومره به څومره چې دې بره مزل کو دومره به کار برابرېږي برابرېږي برابرېږي، تر دې پورې چې تا ته مرګ راځي نو خوشحاله به مې، مالداره به مې، تمام حاجات به دې پوره او د جنت بنگله به ووینې. ګورئ عباداتو کې دا مسئله ده. باقی عبادات د الله مینا په یو انسان باندې راشي، معمولی چیز باندې معاف. مونږ او تاسو وایو دونه منځونه نشم کوله، تهجد نشم کوله، دا د مقدار او د شمیر خبرې نه دي. ګورئ مونږ باندې خلک اعتراض کوي تاسو تسبیح اړوئ. مونږ ویاو وانکم تعدون علی الله، تاسو خلق الله باندې شمیر کوي. 500 کرته می یا الله یاد کړي، زر کرته می الله یاد کړي، ستا په نبی باندې می 500 کرت، نو الله سره حساب کې. نو زمونږ علما جواب کوي نه، انما نعد لله، د الله د پاره شمیر کو. الله د پاره ای رب زما باندې دومره احسانات وکړه، ګوره 500 کرته د درود شریف توفیق دراک. ځان ته وایو الله باندې شمیر نه کو. نو د عباداتو کې د شمیر خبرې نه دي. ګوره عباداتو کې د زړه د اخلاص خبرې.
تب وړو کې عملو کې وای کې به اخلاص سم ډیری الله به ناراضه شي. تب ډیر عملو کې اې کې به اخلاص نه کله ډیر عملو کې اخلاص کله لږ عملو کې د خپل زړه کې 100 کمرونو کنټرول کې ساتي کې د یو رکعت مسکې ته یقینو کې الله په دې راضي کیږي.